داسې کاري چې په یو کلي کې اشرف نومې سړی اوسېږي. د هغه یو بوډۍ مور په بوډا پلاري. اشرف ټوله ورځ په کتاب کې کیسې ګوري او د ټک کار نه وي. د هغه کیسې ډېرې زیاتې خوښي. یو ورځ د مور صبر تمام شي او ورته وایي یا لکه اشرفه دا د سهار وختي کتاب کې کیسې ګورې، څه کار روزګار به م کې او که نه؟ مورې سمه ښکلې پریانو وله کیسې مې شروع کړې ده چې هغه ختمه شي نو بیا به ګورو. او ته خوشحالېږې نه چې زه کور کې ستا مخې ته ناست یم، ستا د زړه سر، ستا ځوان زلمې زوی. نه بس دی خو زما د زړه خپیم شي، خو نور ځه د کار له ځه، چېرته نوکري شروع که چې سړی درنه وخېږي. ټوله ورځ په کور کې لکه د شلې ګیدړې پروت دی. خوره مورې زه د چا نوکري نشم کولی، ما له خپل ضمیر اجازت نه راکوي. خدای دې بیخ ستا د ضمیر وباسي. کار له سیده ځه کار له، نور راته کور کې خوشې مه کښېنه. یا ښځې څه لکه د مچۍ د هلک پسې نښتې، شروع به کړي کله کار. هلکه زه درله پیسې در کوم، ځان له پې دوکان کولو که او بس کښېنه پکې چې څه درنه جوړ شي. ټیک ده بابا، زه به پې سوچ وکم نو بیا به تا ته ووایم چې د څه دوکان مې خوښي. او بیبي یو 100 روپۍ راکه، برګر پې خورم، ډېر زیات زړه مې وته شوی دی. ما سره یو روپۍ هم نشته، ورشه ځان له وګټه نو وخوره پې. ټیک ده بس زه بیا قرضو کې وخورم. بیا اشرف لاړ شي برګر والا دوکان ته او ورته وایي هلکه یو ډنډه شانتې برګر جوړ که. انډې والا که ساده؟ ساده یې جوړ که یاره، خو دا راته ووایه چې کار مار څنګه روان دی، څه ګټه کوي او که نه؟ نه وروره تش تاوان کوي، اوس تاوان کې روان یم. نو سر خوړل یې چې تاوان کوي نو بیا یې کیسله، خو دا دومره ګاډ چې درلې راځي. ګاټ راځي وروره، ورسه ګران دي ګټه پکې نه پاتې کېږي. زه ټیک ده ته برګر جوړ که. اشرف برګر خوري نو ځان سره سوچ وکړي چې زه به دا کار شروع کړم او ښه ډېرې پیسې به ګټم او پخپله به م پکې برګرې خورم. اشرف چې برګر وخوري نو دوکاندار خواله راشي او ورته وایي هلکه 100 روپۍ شوې، برګر خو د ډېر زیات بېکاره و یار، مزه یې نه وه. مزې پرېږده وروره، 100 روپۍ شوې. پیسې را سره نشته وروره، بس زه ځم ستا مخې ته خپل د برګر سټال لګومه، بیا راشه چې زم در باندې یو برګر فري وخورم، تا ته به یې زه وښیم چې برګر خلک څنګه جوړوي. اشرف دا خبره وکړي او د هغه ځای نه لاړ شي. چې کور ته راشي نو پلار ته وایي بابا ما پې سوچ وکړو، زه ځان له د برګرو سټال لګوم، ډېر ښه کار دی او نن سبا ډېر په ترقۍ روان دی. ټیک ده زویه، تا له به زه د برګرو سټال ولګوم، ته بس د سبا نه کار شروع که. په بله ورځ هغه له پلار د برګرو سټال ولګوي، خو د سهاره داسې هغه له یو ګاک هم رانه شي او اشرف دغه شان خوار ولاړي. نو اشرف ځان سره وایي دا څه لانجه ده، ما له خو یو قسم خواله نه راځي، ټول ګاک خو دې بل له خواله روان دی. زما په خیال دا کار ټیک نه دی، په دې باندې به زما ټول ټیم ضایع شي. زم چې پلار ته خبره وکړم. اشرف ځان سره دا خبره وکړي او کور ته لاړ شي. بابا زما د برګر سټال نه چلیږي، سهار داسې رانه یو ګاک هم خواله رانغی، ما له چېرته بل کار شروع که. یا خدای والیا ستا دوکان په لومبۍ ورځ خو نه روانېږي، اوس پکې کوله ټینګه که چې روان شي، دا خو به ټیم اخلي. تا خو په لومبۍ ورځ خپې راسپکې کړې او راوتښتېدې. بابا زما دا کار نه دی خوښ، ما له چېرته بل کار شروع که، په دې کار راته باقي ځان بدې ښکاري. د ځان نه راته ډېره پلاتون مه جوړوه، خو چې څه کار دې شروع کړی دی اوس هغه کوه، کنې ما له خپلې پیسې راکه، زه تاوان نه منم او زرو کېږه اوزه زما د کوره، ته اړو زما زوی نه یې. زه بابا ته به ما څه شړې، زه په خپله دا کور پرېږدم، زه به یې تا ته ښیم چې خلک څنګه کامیابېږي او دا خپل سټال د ځان سره سنبال که. اشرف پلار ته ډېرې بدې ردې ووایي او د کوره لاړ شي.